بسم الله الرحمن الرحیم. بعض اوقات اغیل الله دا یو فضیلت ورکړی دی چې پای کې دعاګانې ښې قبليږي او موږ دعاګانو ته محتاج یو چې زموږ دعاګانې الله قبول کړي. نو بعض اوقات الله د دعاګانو قبلېدو لپاره خاص کړي دي چې یو پای کې د جمعې په ورځ باندې یو خاص وخت دی چې پای کې الله دعا قبلوي. نن دغه متعلق موږ مختصر شانتا وضاحت کوو چې د جمعې په ورځ باندې دا یو ساعت زموږ نه فوت نشي او د جمعې ورځ دا په میاشت کې تقریبا 3 ځل راځي او د دې موقع نه فائدہ غوښتل غواړي. الاول زغه حدیثونه ذکر کوم او بیا سلفو دغه طریقه چې هغه څومره د دې ساعت اهتمام کاوه. زمونږ کې د هر چا سنت سره ارمان او سنت سره تمنا او ارزښت لري یا دنیوي او اخروی. او یو سړی هغه دا کوشش کوي چې زما د ارمان پوره شي او زما د حاجت پوره شي او کله ته پوښتنم کوي چې یاره داسې وظیفه موږ ته وخی وي چې پاغي باندې زمونږه د حاجتونو پوره شي. موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په صحیح حدیثو کې دا طریقې خودلې دي چې تاسو دعاګانې به څنګه قبليږي. ناول حدیث ذکر کوم امام بخاری حدیث نقل کړی دی. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ذکر یوم الجمعه دا تذکرې کوله د ورځې جمعې. نو فقال وی فرمایل فيه ساعه پدې کې یو ټیم دی لا يوافقها عبد المسلم چې نه موافق کیږي دای سره یو بنده مسلمان یعنی چې دا ټیم لاندې کی وهو قائم يصلي او حالدار چې دی ولاړ چې مونږ کوي یعنی دعا غواړي يسأل الله تعالی شيئا او سوال کې د الله نه تشي مانځ باندې ولاړ له مانځ په انتظار باندې دی او د الله نه سوال کوي الا اعطاه اياه مگر الله با دق شدت ور کوي واشار بيده يقللها او اشاره وکړه نبی صلی الله علیه وسلم په خپل لاس باندې په دې کوته باندې يقللها چې دا ټیم کم ثابتاو چې دا کم ټیم دی لوک ټیم دی خدا سے ټیم دی چې بده کې ډایرک الله دعا قبلای چې څه شی غواړي الله ډایرک ور کوي. اوس دا کم یو ټیم دی پرې کې دعا قول مشهور دی. یو قول په کدار چې کله خطیب دا په منبر باندې کینی تر د منظر فراغت پوری یو قول په کدار دی. پدې کې دویم قول لاره شغیل اکثر ایمو ترجیح ورکړي دا چې دا ټیم دا لک ټیم دا د مازیګر د مانځنه روسته دی. پدې کې یو روایت هغه مشتری داري رسول او اثارم پکې دي بلکې څو روایتونه پکې دي. په یو روایت امام ابو داود خپل سنن کې نقل کړی دی شیخ البانی رحمه الله هغه ته صحیح ویل دی. ای کې داري چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یوم الجمعه 12 یرید ساعتا ورځ جمعې چې کوله دا 12 ساعت دی 12 کینتی دی. لا یوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا الا اتاه الله عز وجل نموند لکیږي مسلمان چې د الله نه سوال کوي پای کې د شي مگر الله به ول ور کوي. نو دا کم ټیم دی په دې 1200 ټیمونو کې دا یو ټیم دی. نو الله نبی فرمایي فلتمسوها اخر ساعه بعد العصر تاسو طلب کوي د لاره په اخر ټیم کې پس نمازیګر نه نمازیګر د مانځه نورستا دا یو ټیم دی پای کې طلب کوي. دا پر روایت عبد الله ابن سلام رضی الله عنه کې امر غلی دی چې هغه دا نظرو چې دا د مازیګر د مانځه نورست شروع کی تر د نور پریوتو پوري. اوس پرې کې رسول په آثار وګوري چې اغیم په دغه مازیګر نورستا په دې ټیم کې د دعاګانې وختلي جو الله والا دعاګانې قبول کړم دي. کدی کې یو اثر دا امام طاووس ابن کیسان دی تاریخ واسط کې نقل کړی دی. دا بارک راضی د طاووس ابن کیسان و اذا صلى العصر يوم الجمعه کله بجته موز د مازیګرو کو پورز جمعې باندې نه استقبل القبلة مخبك قبلته ولم يكلم احدا اچا سبه خبر نه کولی حتا تغرب الشمس تر دې چې نور په ډوبشاغه پورې بده دا دعاګانې کولې ځان الله او هر مسلمان له پکار دي چې هغه د اهتمام وکړي دا جمعه کې یو ټیم راځي. دغه امام ابن عساکر په خپل تاریخ دمشق کې هغه ذکر کړی دی ای واجبو هغه ذکر کړی دا وی اصلت ابن بسطام دا یو سړی دی دته ړونواله رسیدل دا ړون شی وو فجلس اخوانه يدعون له عصر الجمعه نو دا خپل ملګری دا غرونه کې نه اصل اسلامي رونه چې د لپاره دعا کوله د مازیګر مانځ نورس سره جمعې پورز باندې یعنی د مازیګر د جمعې پورز باندې دعاګانې ولغختلې وقبل الغروب یو مخکې د نور پرې وتونه د مازیګر د مانځ نورس ته نور پرې وتو پورې دعاګانې ولغختلې چې الله د ړونواله ختم کا ځکه هغه ته ړونواله عارضی رسیدلو یعنی مخکې مرزاجون نو د دعاګانې کول شي الله د سترګې بیرته روي کا د سترګې بیرته روي کا وي عطس عطسا فرجع بصره ناغه یو پرنجیو کو
چپرنجیو کوي سترګې روغې شوې. دا تاریخ دمشق ابن عساکر ذکر کړی دی. دارنګه سعید ابن جبیر بارک راضی زاد المعاد کې امام القیم ذکر کړی دی واذا صلى العصر لم يكلم احدا دبه چې کړه د مازیګر منځ کو نه چا څه خبر نه کوله حتی تغرب الشمس تر دې چې نور به غایب شو، یعنی کان منشغل بالدعاء، یعنی هغه مشغول په دعا باندې. لہذا چې رچام حاجت پی نو غری د مازیګر د مانځ نه روستا تر د نور پرې وته پوری په دې ټیم کې دعاګانې واړي. د جمعې په ورځ باندې الله به د دعاګانې خامخا قبلې او پرېګر سلف او اثارم دی او حدیث هم کې نقل له نبی صلی الله علیه وسلم چې دا ویلي دي چې دعا قبلې خو یې قبلې کنه. دای د پاره به اهل البو طریقه دام خودلې د کسو کو چې د مازیګر د مانځ نه روستا د نور پرې وته پوری ټیم خټه غټ ټیم دی ته نو سړې کی. دای د پاره اهل البو طریقه دا خودلې دا اسانه طریقه چې سای ورمان دی یو حاجت دی د دنیا حاجت دی د آخرت حاجت دی. مثال په تور باندې علم غواړي، کاروبار غواړي، دا اولاد لپاره دعا کې، د بل شي لپاره دعا کې، هر یو دعا شي. دای لپاره طریقې کار دارې چې دا پوره کول ته غواړي نو د څه وکا چې مثال په تور باندې دا روانه جمعه ده په دې کې د مازیګر د مانځنه روستا پاو سات چې کم دې تکینا پاو سات کې دعا وغواړه اکم پاو سات چې تا دعا وختلې د مثال په تور باندې د 5 بجو راځي مثال هم 5 بجو نه پاو باندې 5 پورې ته په دې جمعه کې دعا وغواړه او د دعا غواړه. بیا آینده جمعه کې د پاو باندې 15 نه تر 5 نیمه پوری غواړه. دریم جمعه کې د 5 نیمه نه پاو کوم شپږ پوری غواړه او پسې بل جمعه کې د پاو کوم شپږ نه شپږ پوری غواړه. دا قرانګي پاو سات غواړه نو په څلور 15 شپږ یا و جمعه کې بعد خپل حاجت راګیر کې او پتا کې به یو ټیم خامخا ته سي ملاوي شي چې دعا به الله قبول کړي. لہذا د جمعې د مازیګر د مانځن د روستا ټیم مزه کوي او یو پاو سات دا دی دعا لور کی چې الله تعالی حاجتونه پوره کړي. په دې باندې ټول ملګری عملو کې. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.